ملکزی د بیبي اولې سیامره یم. موږ داسې یو پلان جوړ کړو چې معلمین به یې ارزیابي کړو. ارزیابي لپاره معیار انتخاب کړو. هغه معلم صاحبانو چې حاضري غیر حاضري کمه وه، پلانونه یې هره ورځ تطبیقول، ښه فعالیتونه یې ترسره کول صنفونو کې، شاګردان ورنه راضي وو او شاګردان پوهېدل. ارزیابي م کړو. ارزیابي په اساس یو څو کسه استادان هم انتخاب کړو. دا استادان دې لپاره انتخاب کړو چې بل استادان هم باید تشویق شي، وهڅېږي چې تر څو راتلونکي لپاره ښه فعالیتونه ترسره کړي او شاګردان پوه شي. دې لپاره چې د شاګرد پوهېدل ډېر زیات مهم دی. کیفیت د شاګرد باید ښه شي د درس. دې لپاره موږ دا تصمیم ونیول یو 20-25 کسه معلم صاحبانو ارزیابي کړو. هغې څخه 10 کسه م غوره انتخاب کړو. نن د ټول معلم صاحبانو په حضور کې هغوی لپاره تقدیرنامې ورکړو تر څو بل استادان هم تشویق شي، راتلونکي لپاره ښه فعالیتونه ترسره کړي، شاګردانو سره زحمت وباسي. دې لپاره دا کار وکړو.